څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحقه ووژل دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وطول اهل کتاب یو شان ندي په هغو کې ځینې داسې هم دي چې پر سمه لار روان دي د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوځي پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري له بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختېږي دوی صالحان دي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين او دوی چې هر څه نیکی وکړي د هغې بې قدري به ونشي الله پرهیزګاران ډېر ښه پیژني إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون پاتې شول هغه خلک چې هغو د کفر چلند غوره کړی دی نو د الله په مقابله کې به نه د هغو شتمني څه په درد خوري نه اولاد هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګنه لري مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها حر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون څه شي چې هغوی په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي د هغه لګښت مثال د هغه باد په څیر دی چې په هغه کې بړبړ کوي وي او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوزي چې هغو خپل پر خپل ځان ظلم کړی دی او هغه تباه او برباد کړي الله پر هغو ظلم نه دی کړی په حقیقت کې هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کوي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون اے مؤمنانو د خپل ټولنې له وګړو نه پرته نور سره خپل رازونه مو وایي هغوی ستاسې د ورکاوي له هیڅ یو فرصت څخه ګټه اخیستل له لاسه نه ورکوي تاسې ته چې په هر څه زیان اوړي د هغو خوښېږي د هغو د زړه دښمني د هغو له خولې نه راوځي او څه چې هغوی په خپلو سینو کې پټ ساتلي دي هغه له دې نه زیات دي مونږ تاسې ته په ډاګه څرګنده لارښودنې کړي دي که تاسې پوهه لرئ نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې له پاملرنې څخه کار واخلئ أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور تاسو له هغو سره مینه کوئ هغوی له تاسو سره مینه نه لري سره له دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ کله چې هغوی له تاسو سره یو ځای کېږي نو وایي چې موږ هم ستاسو پیغمبر او ستاسو کتاب منلی دي خو چې کله درڅخه بیلیږي نو بیا ستاسو پر خلاف له ډېر قهر او غضب نه خپلې ګوتې چیچي هغو ته ووایه چې د خپلې غصې په تاو کې ومرئ الله ان د زړونو په
پټو رازونو پوهیږي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. که تاسو ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خفه کیږي او که پر تاسو څه مصیبت راځي نو دوی خوشحاليږي خو د هغوی هیڅ دسیسه ستاسو په خلاف اغیزمنه کېدای نشي په دې شرط چې تاسو له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د ویریدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپیریال کې دي.